الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو او د پیغام ټي وي او قنات مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس موضوع ده التوکل واقسامه. توکل او د هغې ډولونه او قسمونه. توکل دا یو عمل دی، قلبي عمل. اعمال د انسان څه داسې اعمال دي چې د قول سره تعلق لري، او څه داسې اعمال دي چې د قلب سره تعلق لري، او څه داسې اعمال دي چې د بدن سره تعلق لري. اعمال قولی، اعمال قلبی، اعمال بدنی. د اعمال قلبیونه یو عمل هغه التوکل على الله سبحانه وتعالى. توکل معنا پیژندل پکار دی. یو ورونو توکل دی، یو توکل دی. توکل په لغت کې د لغت عربي په معنا د اعتماد او تفویض او اعتماد سره دی. په عربی کې داسې راځي چې فلان وکل فلانا ای فوضه. فلانی پلانکی ته توکل وکړه او توکل پې وکړه، معنا ده چې هغه ته یو کار ورسپاره. او توکل په شریعت کې او په اصطلاح کې معنا د توکل هغه دا ده چې تفویض جمیع امور الحیات الى الله سبحانه وتعالى. د ټولو کارونو سپارل او د دې ټولو کارونو انجام او نتیجه الله سبحانه وتعالى ته سپارل، خو ورسره مع الاخذ بالاسباب، چې اسباب به استعمالی او کوشش به پکې کوي او سوچ او فکر بدیم ورسره، نو دې ته وایي توکل علی الله. او یو دی توکل. توکل دې ته وایي چې یو سړی دی اخذ بالاسباب نه کوي، اسباب نه استعمالی او سعی او کوشش هم نه کوي. د مثال په طور د رزق په هکله
او دلیل دا خبره کوي چې ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله رازق دی، الله مالک دی، الله خالق دی، الله زمونږ ټولو رب دی. بس هغه به مال روزي راکوي او نه کوشش کوي، نه زحمت باسي، نه یو عمل کوي او قلاره په کور کې ناستي، نو دې ته وایي توکل نه توکل. بلکې تعریف د توکل عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کړی. هغه وایي چې التوکل هو الثقة بالله سبحانه وتعالی. توکل دې ته وایي چې ته په الله سبحانه وتعالی باندې اعتماد وکړې، بروسه پرې وکړې. او یا په بل تعبیر توکل دې ته وایي چې هو الحسن الظن بالله سبحانه وتعالی، چې ستا په الله جل شانه ښایسته ګمان وي، د هغه په ذات، د هغه په صفات، د هغه په قدرتونو باندې ستا پوره اعتماد وي. دا د ګمان وي چې هغه ماله رزق راکوي. که زه معمولی شانته نقل و حرکت وکړم. حسن بصری رحمه الله هغه وایي چې توکل الرضا عن الله عز وجل. توکل دې ته وایي چې یو سړی د الله سبحانه وتعالی نه راضي، د هغه په فیصلو راضي، د هغه په هغه تقدیر باندې دی راضي چې خیر او شر بس دا ټول د الله سبحانه وتعالی د طرفه دي. نو دې وجې نه توکل دا د مؤمنانو، د مسلمانانو د اوچتو صفتونو نه یو صفت، هغه توکل علی الله سبحانه وتعالی دی. د توکل په باره کې قرآن کریم ته چې کله موږ رجوع وکړو او یا احادیثو ته رجوع وکړو، نو د توکل په رابطه باندې حاصل و خلاصه هغه دا چې په قرآن کریم کې د توکل تکرار په 80 ځایونو کې راغلی ده، او دا په 1 آیتونو کې ذکر ده، او په 29 سورتونو کې د توکل تذکیره ده. کله امر راغلی، کله ماضی صیغه استعمال شوی، کله مضارع صیغه استعمال شوی، کله مفرد ذکر شوی، کله جمع ذکر شوی ده. او د الله سبحانه وتعالی په ذات توکل، وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، خاص په الله سبحانه وتعالی باندې توکل هغه مؤمنان کوي. نو د الله سبحانه وتعالی نوم چې دې ته اسم الجلاله وایي، چې دا ذاتی نوم د الله دی، تقریبا 80 کرته دا ذکر شوی چې په دغه رب او اله او معبود توکل وکړي. نو توکل په قرآن کې او په سنت کې د دې زیات فضیلت اهمیت ذکر شوی دی. چونکه د وخت د اختصار د وجې به یو څو آیتونه او یو څو احادیث هغه تاسو ته عرض کړم. د توکل په باره کې لوی متوکل اوچت صفت د توکل هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او الله سبحانه وتعالی په دې باندې امر کړی خپل پیغمبر ته، انبیاو ته او بندگانو ته، مؤمنانو ته چې پر رب العالمین توکل و اعتماد وکړي، بروسه وکړي. الله سبحانه وتعالی په ګڼ شمېر آیتونو کې فرمایلی دي علی سبیل المثال ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې توکل په الله وکړه او بروسه په الله وکړه، نو دغه سړی واقعي چې په رب العالمین باندې اعتماد لري او په هغه باندې بروسه لري.
لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي وتوکل علی الحی الذي لا يموت، په الله سبحانه وتعالی توکل وکړه چې هغه همیشه ژوندی دی، په هغه مرګ نه راځي. وتوکل علی العزیز الرحیم، په هغه ذات توکل وکړه چې زورور دی او رحم والا دی. فتوکل علی الله، په یو الله باندې ځان وسپاره، توکل وکړه، اعتماد وکړه. انک علی الحق المبین، چې یقینا ته په حق او ته په داسې یو حق چې هغه څرګند او ښکاره دی. وتوکل علی الله، په یو الله باندې ځان وسپاره، وکفا بالله وکیلا، او دغه الله سبحانه وتعالی کافی دی، ذموار او ذمدار. دغه شانته فرمایلی دی ولا تطع الکافرین والمنافقین، ته ممنه خبره د کافرو او د منافقو، او پرېږده چې دوی تاله که تکلیف هم در رسوي. وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا، او توکل و اعتماد و بروسه به دې په الله وي، او وکه په الله بروسه و اعتماد، هغه دی ذموار او کارساز ذات. دغه شانته فرمایلی دي ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. دا به د عقیده وي ای مؤمنه مسلمانه چې الله سبحانه وتعالی داسې ښایسته صفتونو والا دی، دقه ستاسو اله معبود دی، او ووایه چې په دقه رب باندې زه بروسه کوم، اعتماد کوم، او دغه الله سبحانه وتعالی ته زما واپس کېدل دي، ورتلل دي، او په هغه باندې زما اعتماد دی. نو زه په مخلوق باندې بروسه نه لرم، اعتماد نه کوم. نو دې وجې نه توکل باندې الله سبحانه وتعالی اول خپل حبیب پیغمبر مخاطب کړی، او بیا هر مؤمن مسلمان په دې باندې مخاطب دی. تر دې چې کله قرآن کریم وګورو، د مؤمنانو د اوچتو صفتونو نه یو لوی صفت دقه توکل ښودلی. الله سبحانه وتعالی په سورت الانفال کې فرمایلی دي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مؤمنان هغه خلک دي چې د الله نوم یاد شي یریږي، زړه یې په لرزان شي، او بیا ایمان یې سیوا کیږي، او منځونه کوي، او زکات ورکوي، او په خپل رب باندې توکل کوي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام، هارون علیه السلام او د هغه د متبعینو په باره کې وایي چې د هغو هم په رب العالمین پوره توکل و بروسه وه، او هغو دا خبره کوله مخالفینو ته، فرعون ته، چې علی الله توکلنا، موږ خاص په خپل رب باندې اعتماد و توکل دی. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، زما په الله توکل اعتماد دی چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی، بل رب نشته ما سوا د الله سبحانه وتعالی نه. وتوکل علیه وما ربک بغافل عما تعملون، او توکل په یو رب وکئ، او رب ستا چې دی هغه ناخبره نه دی د هغه څه نه چې تاسو عمل کوئ ای بندګانو. نو داسې ډېر زیات آیتونه دي چې د مسلمان دپاره د توکل په اهمیتو په قدر و قیمت دلالت کوي چې مؤمن باید په الله متوکل وسی. قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. ورته ووایه هغه الله زما رب دی، پالونکی دی، تربیت کوونکی دی، بل رب او اله نشته ما سوا د هغه نه،
او په هغه باندې زما اعتماد دی او هغه ته واپس کېدل دي. نو قدرمنو عزتمندو توکل دا ډېر اوچت صفت دی. د دې وجې نه د توکل په باره کې چې ګوري الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې ګوره اسباب به استعمالوي، توکل به نه کوي لکه بعضې خلک نادانه جاهله هغه نه عمل کوي، نه کوشش کوي، نه کار کوي، نه روزګار کوي، و زه متوکل یم. دا متوکل نه دی. حدیث کې راځي یو صحابي راغی د رسول الله خواله سورلۍ ورسره وه، نو هغه سورلۍ پرېښوسته، د الله نبي ورته ویل چې عاقلها، دا سورلۍ دې وتړه. هغه ویل زما په الله توکل دی، و عاقلها ثم توکل علی الله، اول یې وتړه بیا د هغې نه وروسته په الله توکل وکړه، اسباب استعمال کا. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کله دې چې قصد و اراده وکړه بیا په الله سبحانه وتعالی باندې توکل کوه. ان الله يحب المتوکلین، الله سبحانه وتعالی مینه کوي د متوکلینو سره. الله سبحانه وتعالی هغه د متوکلینو هغه محب دی، مینه کوونکی دی. د دې وجې نه ورونو د توکل په باره کې ګڼ شمېر احادیث هم راغلي دي، او دارنګه د سلف و صالحینو نه ډېر زیات ناشنا اقوال هم دي، خو په یو حدیث به اکتفا وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اربعتون، الله سبحانه وتعالی څلور داسې څیزونه دي چې هغه ورکړي دي هغه چاته چې هغه الله ته ډېر محبوب دي، چې الله ته خوښ وي. یو د هغې نه الصمت، چوپوالی، د بې ځایه خبرو نه چوپوالی، دا د انسان دپاره ډېر عافیت دی. دارنګه وتوکل علی الله، په الله باندې اعتماد بروسه چې څوک لري دا د الله محبوب دی. وتواضع، او بل چې یو سړی کمینه وي، متواضع وي، عاجز وي، عجز نه کار دی. او څلورم وزهد فی الدنیا، چې هغه زاهد وي په دنیا کې. قدرمنو د توکل په باره کې د سلف و صالحینو هم ډېر زیات ښایسته اقوال نقل دي، لیکن مشت نمونه خروار ما ستاسو حضور کې څه آیتونه او یو حدیث او ورسره د توکل معنا. البته توکل بیا علما درې څلورو قسمو ته تقسیموي. یو هغه توکل دی چې هغه واجب دی، فرض دی، هغه به ته کوي چې هغه په الله سبحانه وتعالی باندې توکل په جلب د منافعو کې او په دفع د ضررونو کې، دا واجب دی، دا عقیده به ساتي. یو توکل دی هغه حرام دی، ناروا ده، کله هغه شرک اکبر ته ورسیږي چې ته اعتماد کلی هغه ته په اسبابو کې، په اشخاصو کې، او هغه مؤثر ګڼې حقیقي په دفع د ضرر کې او په جلب د منفعت کې، دا سړی د ایمان نه پې خلاصېږي، دا شرک دی، اکبر شرک. یو هغه حرام توکل دی چې په درجه د شرک اصغر کې دی، هغه دا دی چې یو سړی اعتماد کوي په اسبابو خو مؤثر حقیقي نه ګڼي او تأثیر هغه مستقل نه ګڼي، لیکن تعلق یې پې وي فوق اعتقاده انه مجرد سبب، یو قسم ته کمزوري خبره دام ده. او دریم توکل چې هغه جایز دی، مباح دی، روا دی، هغه دا دی چې یو سړی په چا باندې اعتماد وکړي او په دې معنا چې هغه خپل وکیل جوړ کړي په باب د اخیستلو خرڅول کې، دا جایز دی، مباح دی. زما په یو تاجر اعتماد دی، پیسې ورکوم په تجارت، نو دا یو قسم ته بروسه ده. یا په بل تعبیر داسې وایي چې یو توکل ما تحت الاسباب دی او ما فوق الاسباب، په دې معنی چې ته به توکل په هغه کارونو کې چې هغه د الله سبحانه وتعالی سره تعلق لري په هغه به بروسه کوي.
لکه مثال د خبرې زمیندار دی په ځمکه کې دانې کري غلې کري او بوټي کري اسباب به استعمالوي پټی به ښه شودیاره کړي اوبه به ورکړي بوټي به کېږدي خواري به وکړي نور به توکل په الله کوي چې بوټي را زرغونېږي نه زرغونېږي غنم کېږي نه کېږي ښه کېږي خراب کېږي نور به بروسه په الله سبحانه وتعالی کوي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې توکل باندې عقیده نصیب کړي یقین نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د متوکلین علی الله سبحانه وتعالی وګرځي الله جل شانه دې په موږ او تاسو باندې خاص رحم وکړي او دا اوچت صفتونه دې الله موږ ته نصیب کړي تر بلې حلقې پورې په لوی الله سبحانه وتعالی سپارم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد